طالبان او پاکستان څنګه یو لاس شوي څنګه هم نظر دی ولې دا چې تازه په دې اړه مهدي یوسف څه ویلي دي ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ادعا کړې ده چې لا هم د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کیږي او په وینا یې لوړپوړو پاکستاني او د طالبانو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کټارو د لګولو په هکله یو نظر لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهدي یوسف د پنجشنبې په ورځ جنوري په 20 وویل هیڅ شک نشته چې د پاکستان ضد ترهګري ډلې د افغانستان دننه فعالیت لري. پاکستاني مقاماتو د طالبانو له واکمن کېدو د مخه هم ورته ادعاوې مطرح کړې وې خو د افغانستان د پخواني حکومت مقاماتو تل پاکستان ترهګرو ډلو ته په پناه ورکولو او د طالبانو په ګډون د هغو ډلو په تمویل او ملاتړ تورن کړی دی چې په افغانستان کې یې یاغیتوب کاوه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد د پارلمان د بهرنیو اړیکو په یوه غونډه کې همدا شان وویل چې د طالبانو په حکومت کې د سلسله مراتب د نشتون په دلیل د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د غزن سیم د لرې کولو پیښې رامنځته شوې دي. دغه پاکستاني مقام زیاته کړه چې د پاکستان لوړپوړي مقامات او طالبانو مقامات د سرحدي کټارو لګولو په اړه یو نظر لري او په وینا یې هغه کسان چې د دې کار خنډ کیږي د طالبانو د حکومت د سیاست استازیتوب نه کوي. ښاغلي یوسف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستاني طالبان د کلونو راهیسې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کړې ده او په وینا یې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو شتون نشي کېدی چې په یوه شپه له منځه یوړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه پاکستاني مقام د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. که تاسو یې په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو ویناوې، نظر، انتقاد او پیشنهاد په پوره حوصله لولو. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.